سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، تاسو ته یو تازه خبر درکوم چې په پیښور کې ورونو خپل خور په ډیر بې دردۍ سره وجلې ده، ځکه چې خور یې په مینه باندې واده کړی و. دا واقعیا د پیښور په ناګومان علاقه کې مخې ته راغلې ده چې دوه ورونو خپل خور په ډیر بې دردۍ سره وجلې ده. په رپورټ کې ویل شوي دي چې خپل ترور کره دغه جینۍ راغلې وه چې دوه ورونه یې ورپسې د خپل کور نه ورغلي دي او په دغه خپل خور باندې فایرینګ کړی دی، وجلې ده. دغه جینۍ چې د فضل ګل لور ده، عمر یې 13 کاله او 15 کاله وړاندې یو تن چې هغه افغان مهاجر او هغه سره واده کړو چې بیا د هغې نه وروسته هغه افغان مهاجر طلاق ورکړی ورته، او د پولیسو د وینا تر مخه چې اوس مهال د بټیانو ناګومان کې دغه کومې ترور ګره چې دا و هغې د دغه مجرمانو ملزمانو په خلاف مقدمه درج کړې ده. د ملزمانو د نیولو دپاره تفتیش هم شروع دی. ډېر ژر به دغه مجرمانو نیول شي. دا یو تازه خبر چې تر تاسو مو در ورسوو.